خدای بچي او جړه اصلا د دې پرې تمبو درولم سیبا مورې په غم کې مړه شوه. 15 کاله یې وجړل چې زما زوی به اوس په دې دروازه راننوځي. بې ګناه یې نیولې ده. قسم به خدای که بې ثابته شوي دي. چې موږ چېرته اوسېږو ځنګل کې خو نه اوسېږو که نه چې ځنګل کې اوسېږو د دې ملک شهري یو. عمر قید پوره شو اوس خو خیر د قیدي په شکل کې راولي چې را بچي ون خیر دی. دا داجي پکې فالج والو. مړې نشته جړه د منکر غری دارې را شړلې ما بس دې د عمر قید سزا یې تېره کړه سپینګیري ته وګوري د دپاره یې راولي. بسم الله الرحمن الرحیم د پیښور یو ډېر نامي ګرامي سړی محمد ریاض تیر شوی لسو کالو راسه سر په انډونیشیا کې لاپتا دی. د زوی د عبدالصمد د پلار دی او د کشرور د سبا د ټوله فیملی ده دا واړه زاګم دا د فرنیچر یو ډېر ماینا سړی تیر شوی دی او سر بزنس یې کاو او د بلای واډونه اغشتي د چې کله ما دا تصویر وکړل ما تصویر نه اندازو لګا چې ما دا سړی ز پیژنم نو ما کې دې شي دا خو چې کوم ملک ته کې دې شي دارو کې خو چې زر عالم یې خدا محمد ریاض صاحب دی د دې بیړی چا په شوسه وا خدا ته سړی را پیدا نشو الکه زموږ ریاست څه کوي اعظم د تنظیمونه څه کوي زموږ د چینل څه کوي بهرحال ارشدو پکې یقینا چې خپل کردار لوبولي خدای بچي او جړه اصلا د دې پرې تمبو درولم سیبا زره دې ماشوم یو میسج چې زه پلی کولی نشم که زه راته سره پلی کم قدرمنو تاسو به لیوني شئ. دا کور د تیر شوی لسو کالو راسې صاحبه د محمد ریاض انتظار کوي. دا راته ووایي چې بچې د تیر شوي لسو کالو راسې ستا خپل پلار نه لیدلی نه دی والله که خبر هم یم چې څنګه دی څنګه نه دی. یوسف جان لالا ډېر خوار شو چې هر ادارې زه را شړلې ما چې چرته تعلیم زه د 10 کالو ماشوم ما خپل تعلیم خراب شو زه په ځای ټوکرې خورم په پردې مزدوریانو یم. ستا داجي په څه کې ګیر شو په انډونیشیا ته څه تللی په دې ملک کې که زویه زما داجي انډونیشیا ته 2013 نه تللی و 3 کال یې هلته خپل کاروبار وکړو. هغه یوازې انډونیشیا ته نه دی تللی هغه بې شماره ملکونو ته تللی دی که زه درته نامې والم خو تیر شوي دا 10 کاله مخکې چې د انډونیشیا کې دی نیولی شوی دی 2016 کې دله څه داسې کسان ناغو چې دنې ځای غوښتو په کرئ هغه ورته دی انکار کړی دی مالک له ورغلی دی مالک ورته ویل زما ځای دی زه ورکوم نو هغه چې ورکړی دی هغه زما پلار نه دی خبر 2-3 ځل ورته سامان ناغلی دی خو زما پلار ویل چې زما ورسره څه کار دی مالک پیش نو په 2016 کې دته داسې څه منشیات ایښي وو چې هغه دی ورغلی دی غریب بې ګناه یې نیولی دی. قسم به خدای که بې ثابته شوي دي. نو هغه ځای عدالت وکیل پولیس رابطې شوي دي یوسف جان لالا په پیسو یې غرق و پر په دې طریقه رانه پیسې لي په یو طریقه په بله طریقه څوک غواړي دا پیسې وکیلان غواړي د کوم ځای د انډونیشیا غواړي د ملیشیا نه ولې مونږ ونیو د پاکستان وکیلانو رانو خوړي ویره وړه دې ځای نه ورپسې هلته ځو څونه مو پسې ولګولې 2 کروړه نه هم زیاتې ولګولې. قسم په خدای د کرۍ په کور کې اوسېږو دا کور را باندې را پروزي
نو تا سفارت خانه ته د خپل आवाज ورسو پاکستان چې کوم ادارې دی هغه ته خپل आवाज ورسو هر سفارت خانه ته تلیما اسلام آباد ته تلیما هیومن رائټس والو له تلیما چیف جسټس صاحب له تلیما چې څومره مان کیدو ما منډه والده هر یو زیته اوس په دې سوشل میډیا می ویډیوګانی اپلوډ کولې د جړه د فریاد چې خدای ته وګوري زما دا فریاد ووري او دا مخ کی ورسوي دلته واپس دغه مور پلار سوکشتا د خو پلار د هغه مور په غم کې مړ شو 15 کال یو جړل چې زما زوی اوس په دې دروازه را ننوځي په دې فریاد کې غریب لاړ ما ته به ویل ریاض او ریاض ته وی بالکل ریاض هغه غریب لپړه کوچو دو دومره یو جړل دومره به جړل چې بس غریب د افغان نمړ شو دا د جیب کې فالج والو چې د حوصلې څوک نشته دا رور دا دومره ټیک ځوانو قسم دې چې ټینشن والے دې فالج والو مشر کشر هم څوک نشته یوازې یو زموږ په دې ښار کې څونه غم دی الله دې اسانه کړي وایا بیبي ستاسو کېده خاوند دی هغه لس کالو شو دا ماشومان واړه چې ما نس کې د ما وکوله منډې تړې عدالتونو ته لاړم سپریم کورټ ته لاړم های کورټ ته لاړم چیف جسټس ته لاړم د هغې ګاډي ته مخامخ ودرېدم دی واړه وبو مطلب اوس دی لوی شو دی راته اوس لارې سبی چې ډېر مجبوره شو او هیڅ جواب نه راځي چې څه زموږ سره وو هغه ټول مونږ په هغه ټایم بس مونږ ویل چې څنګه چې دی راخلاص شي څو کالو کې ستا اواز دونه ونه رسېده چې ستا دا ترې سړی چې ته راښکاره شي مونږ وایو چې موږ چېرته اوسېږو ځنګل کې خو نه اوسېږو که نه چې ځنګل کې اوسېږو د دې ملک شهري یو او د ملک یو نامه یې کړې وه بزنسمین او سپورټ دغه بزنسمین او فرنیچر سامان به د کله کم ځای کې د هغه نامه ده دغه دې ته مونږ لاړو چیمبر ته مونږ لاړو اوس اسلام آباد کې هیومن رائټس والو له مونږ لاړو ټول راله صرف تسلي راکوي ستا دې کور ته چې ګورم نو دې کې خو صرف دغه یو ولک دی نو خو تاسو ټول مات ګوړی یا تور سر یې ستاسو د اواز اوچتول هم څوک نشته نو نشته که نه خاندان کې څوک داسې شته نه که نه بس په خپله لګیا دا خو دوست همت او ستاسې کې خور زما ورور دی ستا ورور دی ښه دغه منډې تړلې دي او دا من لس کاله خو ډېر شی دی که نه بس لسو کالو کې زموږ د پلار نه دا شی جوړ شو دی خو داسې نه و خو د بچو غم ډېر خلک خراب کړي نو مور خو مې غریبه مړه شوه د خفګان نه او پلار مې دغسې شو دغه ورور مې دغسې شو بس د کور حالات ډېر زیات خراب دي انتظار د محمد ریاض دی جی مونږ وایو چې لس کاله خو بس سزا یې خپله عمر قید پوره شو اوس خو خیر د قیدي په شکل کې راولي چې دا بچي وویني خیر دی دا نوسانسي وویني خپل خیر دی دونه خو خیر دی حکومت کولی شي راله که نه هر څه هغې کولی شي خو چې هغې وغواړي پاک رب ذوالجلاله پاک رب ذوالجلاله ادارې خو د پاکستان سم زه د هغې نه ډېر مایوس وم خو چې دې حالت ته وګورم نو ما چې دا موږ چېرته اوسو پاک پروردګاره لکه دا خپل نمبر راته وایه زویه جاړه ما 0339530 واتساپ ته پیس زویه واتساپ دی بیا وایه نه بچی 0339530 اجي صاحب زوی به د اوس راشي ښه دا راته زه یم انشاءالله ښه اړخ کته پورته کوم ښه صحیح ده ټیک دی بالکل بس نن به ته بېغمه شه به دا زه ریکارډ کوم او دا رسي او ډېر لرې پورې رسي ښه انشاءالله ښه یو ورځ ترې پلار سره به سوا د لړزېدلې بدن او د اوښکو نه دا وخت خپرونه چلیږي په انډونیشیا کې کم پښتانه ناست دي نو دی بچي نمبر په دې پروګرام کې چلیږي په ملیشیا کې چې کم مرګري ناست دي دغه نمبر چلیږي رابطه ورسره ضرور وکړئ صاحب پاتې نه دي ګورئ زما د دې کور دیوالګي ته خیال دی چې دې په نړېدو د صاحب د هغې نه مخکې دا ټول نړېدلي دي دا تور سرې بس وکړي صاحب دا خلک بس احتجاج وکړي یو داسې لړزېدلې پلار خو صرف تمبه سارلی شي نو او دا سړی دا موټر سایکل چړي هغه شنې ټوپۍ چې په سر کې بایک یې اوله نه دی په هغې مزدوري کوي صاحب د کیسه پاتې دي د کور دا بچیان هم په اوښکو کې راغټ شو دا د لسو کالو زور به د دې وړونه خامخه وځي او دا به په دې کور کې مریضان راغټېږي دا خو مریضان دي او څه تې مړه شو هغه مور بختوره وه چې مړه شوه خدا لا په قید کې دي نه زما حکومت پاکستان ته بیا زه وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او بیا گورنر صاحب ته دا خاص کوم چې دا خو ستاسو بچي دي په دې کې خپل کردار ولوي د خیر ښېګړې تنظیمونه او چېرته هم چې اواز رسي صاحب زموږ د خپرونې خو ډېر لرې لرې پورې رسي
دې سړي کې صفاتي نه دي او دا خبر چې څنګه راغې موږ ترالو نمبر ته خورو ضرور رابطه وکړه بیبي ستاسې کېږي زما د تر زوی دی د خور مې خامن ستاسو د کور ماحول هم دغه شان دي بس دې که څوک خاندي نه څنګه به خاندي چې دی راشي د خیره لسو کالو نه د پته نه لګي په دې د محمد ریاض او ستاسو په دونه موده کې ونه رېده نه تصویر سره رابطه څه کال مړې نشته جړه د منکر غریداري را شړلې ما چې چاله زم هغه دماغ ختم په دماغ ماتولي نو زه چاله لاړ شم یوسف جان لالا مونږ هم د دې ملک خلک یو مونږ هم خپل اواز اوچتولو له راغلي یو مونږ پلار بې ګناه دی بس دی د عمر کې سزا یې تېره کړي سپینګیري ته وګوري د دپاره یې راولي زه خورې اواز خورو او رب ذوالجلال ډېر غفور رحیم باچا دی دا مسله به حل شي ما د خور ته کتل یو درنې مورکۍ ته ګورم یو لړزېدلې پلار ته یو ډېر کمزوري فالج زدار اور ته په دې کې ولاړ یو ژوندي لاش ته صاحبه او د دې په لاس کې څه تصویرونه دي چې سا په دې کې نشته صاحبه که دا سړی راغی نو دی به سا اخلي په دغه نمبر ورسره رابطه وکړئ نور به کیرې بیارې نه وو دلته ودرېدل هم ډېر مضبوط اعصاب غواړي الله دې دوی اوښکې وچې کړي او الله دې وکړي چې محمد ریاض کور ته راشي